د اسلام مبارک دین یو حکمت دا دی چې انسانانو ته په دنیا کې د ژوند ټول نعمتونه ورکوي. الله عز وجل د مځکې پر مخ ټول انسانانو ته، کفارو او مسلمانانو ته د دنیا او د مځکې پر سر ټول نعمتونه ورکړي دي، خو د یو ازمایښت دپاره. زه و ته نن روغ صحت لرو، جوړ روغ یو، شبخانې ته نه یاړو، روغتون ته تر اوسه نه یې تللې، حتی ولو که پر سر مو درد شي د یو ډېرې معمولي ګولۍ سره یا دوا سره دستي ښه کېږو، خو بیا هم په امتحان کې چې ته ودرېږې موږ پر دې موجوده حالت شکر ایستلی دی. ډېر انسانان داسې دي چې په ژوند کې د ناشکرۍ او په ژوند کې د ناهیلۍ خبرې کوي. په داسې حال کې چې انسان ته ټول نعمتونه د یو امتحان او ازمایښت سره ورکول سوي دي. کافر هم نازولی دی، خو مسلمان هم نازولی دی، خو مسلمان هیڅکله باید د دنیا پر دایمي خوښیو باندې ولاړ نسي. که دنیا بهتره وای، پیغمبر علیه السلام به دنیا خوښه کړې وای او نن به د نړۍ تر ټولو شتمن کس د اسلام په تاریخ کې تیر سوی وای. هغه هم د دنیا د امتحانو سره ژوند کړی دی او بالاخره یې رحلت کړی دی. راځئ د ټولو شته نعمتونو شکر ادا کړو او هغې دنیا ته عقبا ته یو بشپړه امادګي ولرو، تر څو الله عز وجل هم راڅخه راضي سوی وي او د آخرت ورځ مو اسانه سوې وي. خدای تعالی دې توفیق راکړي.